السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده که چیرې ستاسې 12 وولټه ډیسي بلپونه چې تاسې په بیټرۍ یا بیټرۍ چارجر او یا په سولر پینل باندې لګوئ، دا بار بار هیټ کیږي، ګرمیږي او سوځي. د دې د هیټ کېدو، ګرمېدو او سوځېدو مهم لاملونه څه دي او د دې بلپونو د هیټ کېدو، ګرمېدو او سوځېدو څخه د حل لارې څه دي؟ نو دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر، لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. اول، که چیرې ستاسې ډیسي بلپونه بار بار هیټ کیږي او ګرمیږي، د دې درې مهم لاملونه دي دوستانو، چې دا درې مهم لاملونه عبارت دي. اول، کله چې د ډیسي 12 وولټه بلپونو څخه موږ د شپې پر مهال باندې استفاده کوو او دا دوستانو د بیټرۍ څخه لګوو او بیټرۍ ته د شپې پر مهال باندې ډیسي بیټرۍ چارجر لګېدلی وي د بیټرۍ د چارج کولو لپاره، نو په دې صورت کې دوستانو د ډیسي بیټرۍ چارجر چې بیټرۍ چارج کوي، د دې وولټیج د 15 وولټه ډیسي را تر 14 وولټه ډیسي پورې وي. دا ډایرک د بیټرۍ چارجر څخه 12 وولټه ډیسي بلب ته سپلای کیږي او په دې صورت کې ډیسي بلب چې په 12 وولټه باندې کار او فعالیت اجرا کوي، دا هیټ کیږي، ګرمیږي او سوځي. دوهم، راځو د ډیسي 12 وولټه بلپونو هیټ کېدو، ګرمېدو او سوځېدو لاملونو ته. کله چې د ورځې پر مهال باندې موږ ډیسي 12 وولټه بلپونه لګوو د بیټرۍ څخه او بیټرۍ ته دوستانو سولر پینل نصب او کنیکشن شوی وي، نو په دې صورت کې ډیسي 12 وولټه بلب ته ډایرک د سولر پینل څخه د 1900 ډیسي وولټ څخه تر 21 ډیسي وولټه پورې راځي او په دې صورت کې ډیسي 12 وولټه بلپونه چې دي دا هیټ کیږي، ګرمیږي او سوځي. راځو 12 وولټه LED بلپونو د سوځېدو دریم لامل ته. کله چې دوستانو موږ اوریجنل ډبل ویر د میسو ورته نصب کړی وي، نو په دې صورت کې کرنٹ او وولټیج د های ورځي او په دې صورت کې دوستانو LED بلپونه چې په 12 وولټه ډیسي وولټ باندې کار او فعالیت اجرا کوي، دا هیټ کیږي، ګرمیږي او سوځي. نو راځو دوستانو د 12 وولټه ډیسي بلپونو حفاظت او ساتنې ته. که چېرته ستاسې ډیسي 12 وولټه بیټرۍ ته چارجر لګېدلی وي یا ورته سولر پینل لګېدلی وي او د دې سره سره تاسې غواړئ خپل 12 وولټه ډیسي بلپونه ولګوئ، نو دوستان تاسو کولی شئ د یو عدد 15 واټه ريزسټنس په واسطه باندې د خپل LED 12 وولټه ډیسي بلپونو ول کنټرول کوي او خپل بلپونه د هیټ کېدو، ګرمېدو او سوځېدو څخه د دې حفاظت او ساتنه وکړي. نو دوستانو، خپل LED 12 وولټه بلپونو ته یو عدد 15 واټه ريزسټنس ولګوئ، که نیګیټیو ته لګوئ که پازیټیو ته لګوئ، د دې په روښنایي کې به تغییر نه راځي دوستانو. او د لانګ ټایم یعنې د ډېر وخت لپاره تاسې کولی شئ بیا د دغه ډیسي بلپونو څخه استفاده وکړئ او دا به انشاءالله زر هیټ کیږي نه، ګرمیږي به نه او سوځي به نه. نو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو، که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.